بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو د تیر درس په ادامه باندې بیا هم د یو ادارې لپاره د مالی سیستم د جوړولو په برخه کې په څه موضوع باندې کار کوو. په دې موضوع باندې ما او تا کار کوو چې دغه ادامه ورکوو، دا یو مالی سیستم څه وشي، تکمیل شي. ښه، نن موږ تاسو په دې موضوع خبرې کوو. اونر اکویټي څه شی وایو؟ اکویټي په اول براسي بزنس ته. ها، په اکاونټینګ کې یا محاسبوي سیستم کې په یو ادارې ته چې یو سیستم جوړې سو اکاونټونه وي، یو د ډوډۍ، یو د برقي، کنه یو د معاشاتو کوي، کنه همداسې یو د خرڅلاوي، سو اکاونټونه یې داسې په یو تجارت کې سو اکاونټونه یې څومره ډېر وي، لکه 100 زر 200 500 شل څونه وي، ډېر پورې کېدای شي زرونه هم زیات شي. خو میجر یا اصلي اکاونټس چې دي په اکاونټینګ کې 15 دي. اصلي اکاونټونه څو دانې دي؟ 15 دي. ښه، دې ته د فکر وي چې یو ته ویل کېږي اونر اکویټي. ښه، چې ورته وایي اونر اکویټي. ښه، او بل ته ویل کېږي څه شی؟ اسټ، چې ورته وایي اسټ. بل ته وایي ایکسپنس، څه شی؟ بل ته وایي ریوینیو، او بل د تاسو کارخانه دي، هغه نه درته وایي. پوه شوې؟ بل د څه شی کارخانه دي. وعلیکم السلام. نو دا بل مې درته کارخانګي پرېښوده. دا ما اکاونټینګ ویډیوګانو کې پوره تفصیلي ورباندې خبرې کړي په دې ټولو. ښه، که چیرې څوک غواړي چې د اکاونټینګ او مالي بخش ښه صحیح زده کړي، ښه، مخکې له دې چې دا ایکسل ته لاړ شي د فاینانشل اکاونټینګ ویډیوګانې وګورئ. 11 که 15 ویډیوګانې ما فعلا دلته اپلوډ کړي شته، د په کال ته په دې ټولو به پوره سر خلاص شي. خو اوس فعلا دومره درته وایم، اونر اکویټي او اسټ، دغه دوه درته تشریح کوم. ښه، دا هم پوره نه تشریح کوم درته چې تاسو پوه کړم، په خالي هغه هدف درته وایم. اونر اکویټي څه ته ویل کېږي؟ هغه پیسې چې مالک د کاروبار مالک له خپل جیب نه راوړي په تجارت کې اچي، هغه ته څه ویل کېږي؟ اونر اکویټي ورته ویل کېږي. ښه، اوس ګوره، غوږ ونیسه، ته به څه وکړې؟ غوږ به ونیسه قیسې ته. ته ځې یو دوکان جوړې، له کور نه دې راواخیستلې 500,000 روپۍ، 15,000 ده کمې راغلې که نه، وړوکی کاروبار کې 100 روپۍ دې راواخیستلې، لاړې په دې 15,000 روپۍ د دوکان کې میزو، چوکیو، دا ټول سیستمونه دې راغه کړه. خبره مو د څه کوله؟ دا تا د کاروبار د لاړې 15,000 روپۍ د کور نه واخیستلې. ښه، په دې کې د 2,000 روپۍ فرنیچر واخیستل، 100 روپۍ د فرنیچر واخیستل، او 3,000 روپۍ د نوره سودا راوړه، پاپړو، بسکټو، دا شیان راوړه ورته. صحیح شو؟ اوس ستا اونر اکویټي څومره ده؟ دغه 15,000 دي. دا تا د خپلې پیسې پکې بندې کړي، تا اونر اکویټي څومره سوله؟ 15,000 دي. او دغه چې ده دا ستا اسټ ده. دغه چې دي دې ته چې ویل کېږي؟ اسټ یا سرمایه. ها، خو اونر اکویټي سوه هغه مقدار پیسې چې تا په کاروبار کې بندې کړي، هغه ته اونر اکویټي وایي. ها، او هغه څه چې ته په کاروبار کې لرې، هغه ته چې ویل کېږي؟ اسټ یا سرمایه ورته وایي. ها، پوه شوې؟ دغه 2,000 او 3,000 دي، د همدې 15,000 نه دي. پوه شوې؟ د همدې 15,000 نه دي. تا تجارت کې 100 روپۍ بندې کړي دي مثلا، نه صحیح 100 روپۍ دي، 15,000 100 روپۍ سامان لري، 15,000 میز او چوکۍ هم داسې شی ده که نه چې تی بېرته خرڅوی چې دوکان ختموي، بله ورځ پیسې نه درنه راسته راوړي. صحیح شو که نه؟ نو 100 روپۍ بېرته سرمایه لري. سرمایه دې 100 روپۍ ده، 15,000 بندې کړي دي، 100 روپۍ دي، 15,000. نو دغه ته اسټ وایي. اوس زه تا پوه کومه لږ نور هم په سیسټم باندې. ها، لږ د نور هم په سیسټم پوه کومه. لاړلې دا مال دا شی دې خرڅ کړه، دا شیان دې خرڅ کړل، دا دې 3,000 روپۍ ګټه دې پکې کړې وله. پوه شوې؟ څه دې پکې کړې وله؟ ګټه دې پکې کړې وله. 4,000 روپۍ شوې وي. څو شوې وي؟ 4,000 شوې. ټول دوکان شیان دې خرڅ کړل، دا پاپړو شو، هغه پیسې دې څو وګټلې؟ 4,000 ټولې شوې، وګټلې نه. اوس بېرته لاړې، دا د 4,000 روپۍ دې ټول مال راوړ، ورسېدې بېرته ټول دې د 100 روپۍ مال راوړ، اسټ دې 100 روپۍ ده، 6,000. اونر اکویټي څومره ده؟ 15,000. اوس د اونر اکویټي او د اسټ ترمنځ په فرق پوه شوې که نه؟
هغه پیسې چې تا شخصا بندي کړي پکې ها د خپل جیب نه راخلي دې ته چې ویل کېږي دې ته اونر اکويټي وایي او هغه پیسې او نو هغه څه ته په دکان او په دې سیستم دی کې ولري هغه ته به چې ویل کېږي اسټ ویل کېږي دا ګټه دی ور راوخستله جبته د تنه واچوله دا زره روپۍ درته بیا په دکان کې واچوله بیا چې شي سو بیا اونر اکويټي سو خو هغه پیسې نه کوغړې په دې ځار کوي کنه به اکاونټینګ ویډیو دا ګور هدف زموږ څه شي دا چې زنن غواړم په هغه خپل چارت کې سو کوم دا اونر اکويټي سیستم اضافه کوم چې کېدای شي ځکه کله کورم پیسې راوړم د ما د تجارت پیسې سکیږي کمیږي کمبود کېږي ما قرضه مې خلکو سره ډیره پاتې کېږي نه را سره بل څه مشکلات راځي نور پیسې اضافه هم سکومه لګو مصرفو نو دا هغه د پارم یو سیستم یو چارت به دلته زه جوړ کم ښه نو دې کار په خاطر باندې راځو موږ تاسو دلته څه کار کوو ډبل کلیک کوو او لیکو چې څه شي داسې ښه نوم دې ته په پښتو کې چې نوم ورته واخلو وایه دې ته چې وایي سرمایه خو نه ورته وایي خو زه به د سرمایې په نوم لیکم غلطه خبره ده ښه د سرمایه نه ده ښه خو سرمایه بل شي ته وایي اونر اکويټي بل شي ته خو دلته ما نوم همدا شی ورکړه ښه اوس زه راځم دلته ورته مې لیکم چې څه شی ګڼه خو پېژنې که نه او بل چې شی نیټه او بل څه تفصیل او مقدار ښه دلته به ګڼه کې به یو دوه درې اضافه کړو که نه خفه کېږي یو دوه به ولیکو ښه راکش به یې کړو لاندې صحیح شو دلته په سر باندې به ورته یو دانه چې انزرټ کړو رو مو چې انسرټ کړه دلته به ولیکو چې څه شی مرج به کړو او ورته ولیکم چې څه شی د مالک شخصي پیسې ښه صحیح شو دا مو دلته ولیکلی ښه اوس زه راځم دلته دا انتخابوم او فارمټ پرنټر کوم او راځم دلته دا مې دې حده پورې راوسته صحیح شو خالي به باردار ورکړم نور ګوتې پکې نه وانیستی او راځو ګڼه اول نیټه کې ما تاسو نه پیسې راوړلې ښه دا مې ناک مرچ که که نه ته هم غږ نه کوې دا اوس مرچ کول نه دي بېرته کنټرول وای صحیح شو بیا بس ته بېرته انمرچ کړو اوس راځو دلته نیټه د اتمې میاشتې په شلم تاریخ 2022 کال کې ښه اوله سرمایه ګزاري صحیح ده ټولې تا پیسې څو روپۍ راواخیستلې چې دا کاروبار دې شروع کړه دلته لیکم 25 لکه څومره 25 لکه به هم نه لیکم ځه 15 لکه به ولیکم څو به ولیکم 15,000 1,50,000 دی 15 لکه افغانۍ موږ راواخیستلې له کور نه پوه شوې ځان سره او نور مو کاروبار شروع نیم هم وریځې واخیستلې نیم هم دا شی واخیستې نیم هم دا هغه وکړل نیم هم هر څه مې وکړل دا 15 لکه روپۍ موږ کاروبار دپاره رابېلې کړلې ښه نو دلته باید ما ته ټوټل اونر اکويټي پته ولګېږي ښه دونه ځای راخلم دا به مرچ کړو او دا به مرچ کړو ښه او دلته به ولیکو چې څه شی بر اثر کې به ورته ولیکو چې څه شی مجموعه ښه چې مجموعه موږ 100 روپۍ بندې کړي دي په کاروبار کې لرو یې نه 100 روپۍ موږ خپله په کاروبار کې باندې یو سړی درته وایي څونه سرمایه ګزاري دې کړې ده پوه شوې نو زه راځم دلته دا څه کوم دا به اول له مرج نه وباسو ښه ځکه چې هلته سم کې بیا هغه کالم لانجه ورکوي مساوي سم کا چې شی سم کا ډي کالم ټول سلیکټ کا دا سم کا څونه موږ پیسې جمع کړي دي پکې دا ډیزاین او میزاین ورته دې خپله بیا جوړوه ښه وخت ضایع کوي موږ نو دا مو راواخیسته داسې ښه دا به مرچ کړو بېرته د سره نه به څه وکړو مرچ کړو دې ځای ته به نوم ورکړو ټوټل اونر اکويټي ټوټل اونر اکويټي ښه ټوټل او ای صحیح شو ټوټل اونر اکويټي د دې سل شو پس کیسه خلاصه شوه نور یې پرېږده بچی اوس راځو خلاصه موته جوړو ښه څه جوړو خلاصې جوړو دغه چې یو شیټ اضافه کوم د مصارفو نه راځم انزرټ شیټ ښه یو شیټ مې اضافه کړه او دلته نوم ورکومه د اخیستونکو خلاصه ښه چې مجموعه موږ ته د اخیستونکو راپور پته ولګېږي چې مجموعه موږ څومره
اخیستونکي لرو ښه ورسېدې او هر یو څونه مال څونه سیسټم وړی ده او څه قصه ده څونه پیسې دي بیا ښه هلته خو هر یو جدا جدا نه ګورو که نه ښه نه دلته راځم ورته لیکمه چې څه شی ګڼه چېرته لیکو ګڼه او بل ورته څه لیکم نیټه نسته دي دلته نوم ښه د کوم نفر ده د هغه نفر نوم به دلته ولیکو ښه او بل ورته لیکو چې څه شی مجموعه خرید ښه چې مجموعه دې نفر موږ نه 100 روپۍ خرید کړی ده مجموعه رسید مجموعه 100 روپۍ موږ ته رسولي دي ښه مجموعه باقی مجموعه دا سړی څونه باندې باقی ده نو اول مشتری زموږ څوک ده اول مشتری وای اول مشتری نوم چې ده احمد نه ده خرڅونکی ده هغه دا د اخیستونکو ده جمال ده ښه جمال او کمال نو دلته لیکم چې جمال اول ما سره جمال ده 100 روپۍ جمال ما نه خرید کړی ده ټوټل نو دلته لیکم چې مساوي ورته اسانه ورته لیکو چې څه شی ټوټل هغه پرچیس رښتیا پرچیس C1 ښه دا د دې نوم فایده مجموعه موږ نه کمال 100 روپۍ خرید کړی ده جمال ولکه 14,500 او 100 روپۍ موږ ته دې سړي بیرته رسید کړي دي مساوي رسید C1 دا اول مشتری رسید ما ته دلته راوړه 2.5 لکه روپۍ ما ته رسید کړي نو ما په دې مشتری 100 روپۍ پاتې دي ها په دې مشتری مې 100 روپۍ پاتې دي مساوي بیلانس C1 پوه شوې بیلانس C1 او 4,300,500 روپۍ د ما په جمال پاتې دي راشه دویم کس نور راته ځان مه ستړی کوه ښه بل چې اټکئ هغه به بیا د خلاصې ته یو ځل لپاره را اټکئ ښه دویم کس ما سره څوک ده خالي دلته به نوم بدل کړي ورته به ولیکئ چې کمال او نور راته ګوتې مه وهه دلته راسه ورته ولیکئ چې څه شی خالي دا یو په څو بدلوه په دوو کمال ما نه 100 روپۍ خرید کړی ده هېڅ نه ده کړی ګوره ښه او 100 روپۍ ما ته رسید کړي دي دا هم ټوکه 100 روپۍ رسید کړي دي هېڅ رسید کړي هم نه دي او 100 روپۍ په کمال باندې باقي پاتې دي هېڅ باقي پاتې هم نه دي ښه نو دا مشتریان به ته همداسې که هلته د شیټ بورډ ته اضافه کوې دې کاتې ته به یې د اول ځل دپاره څه وکړې را اضافه کړې ښه زه باید دلته اوس یو سیسټم بل وکړم څه سیسټم وکړم چې دلته باید ولیکم مجموعه به جوړه کړم ښه چې مجموعه باقیداري ما ته ښکاره شي چې ما په خلکو باندې څونه روپۍ قرض ده الو نو په قصه خو د سر خلاص شو زه غواړم دلته دا څه وکړم مجموعه جوړه کړم اوس دې عملاً ولیدو ګوره ښه چې موږ څنګه کوو دا موږ ته په کار کېږي ښه دلته راځم دا خلاصه هر وخت موږ ته بیا هغه کېږي ضروري ده دې چې موږ خپل ټول سمري او راپور هر څه اخیستلی شو مجموعه کې دا به مرج کړم ښه ډیزاین به ورکو که نه دا ډیزاین ورکول سړي وخت نیسي خو خیر اوس څه به کوې ښه سم به یې کړو چې شی به سم کړو ښه دا باقیداري به موږ ټولې 100 روپۍ په خلکو باندې قرض دي اوس 4,63,500 افغانۍ ښه څونه شوې 4,63,500 افغانۍ لږه نه ځان تکړه که ښه دې سیسټمونو باندې ځان پوه که دا د اخیستونکو خلاصه شوه ښه دا دلته نه کېږي که نه دې سر ته به هغه عنوانونه څه وکړو راوړو او اوس به دا څه وکړو مرچ به یې کړو ښه او اوس به دې نه فارمټ پرنټر وباسو ښه او دا به راوړو پر دې ښه او دا به څه وکړو مرچ به یې کړو او دلته به ولیکو چې څه شی د مشتریانو یا د اخیستونکو دا د اخیستونکو که نه د اخیستونکو د اخیستونکو راپور خلاص ښه یا جدول اخیستونکو د جدول خلاصه پوه شوې دا یې خلاصه ده ښه دا به راواخلو او
بس ته کنه دا به کاپي کو او دلته به څه وکړو دلته به یې پیسټ کړو صحیح شو دا به هم ډیلیټ کړو دلته به دا پرېږدو دا ځای به څه وکړو مرج به یې کړو ښه او دې ته بیا که یو رقم ته رنګ و ډیزاین څه ورکوې ورکړه که نه یې ورکوې مې ورکوه هغه دې خپله خوښه ښه دا کار دې وکړه او دلته به ورته ولیکې چې څه شی ټوټل کسټمر بیلانس ښه ټوټل کسټمر بیلانس ښه دا نوم کې به سپیس نه ورکوئ پوه شوې ټوټل کسټمر بیلانس ښه غلط نه سو پکې ځکه غلطه مو بیا به ګورو ورسره دا ټوټل کسټمر بیلانس و او دا ټوټل ایکسپنس و ښه دلته به نوم ورکړئ ټوټل ایکسپنس ګوره اوس دا شی سو دا مشتری موږ نه چې نه دی وړي که نه کمال ځکه موږ نه قرضدار نه ده موږ نه مثلا کمال راغی سیله وریځې ویوړه چې ویوړه سیله وریځې ویوړه ښه راځو ورته لیکو چې څه شی د اتمې میاشتې په 23 تاریخ باندې ښه اول به د سیلې له ګدام نه دا څه وکړې منفي کې ښه د اتمې میاشتې په 23 تاریخ 2022 کال کې موږ وریجې خرڅې کړې ښه په چا باندې کمال باندې به یې ولیکو ښه خلاص بیا چې تاسې هر رقم ته شی لیکئ 100 روپۍ دې په ده باندې خرڅې کړلې په 4900 روپۍ باندې په ده باندې پورې خرڅه کړله څو دا رف کې لاړلې که نه ګدام نه ووتې نو ته به یې په رف کې ورېښې څو پورې دې په خرڅې کړلې سل مه خرڅوه کمې خرڅه کړه 15 اتیا پورې 15 اتیا پورې په 409 کې 4900 کې ښه دا راشئ کمال کاته کې ورسوه ښه چا کاته کې ورسوه کمال کمال ته به راشي کمال ته چې راغلی دلته به ولیکئ چې د اتمې میاشتې په 23 تاریخ 2022 جنس نوم چې شی و وریجې یې واخیستلې آفرین او دا وریجې چېرته دي دلته دي که نه او نویت یې چې شی و سیله وې ښه او 15 اتیا پورې وې که نه 15 اتیا بورې 50 کیلو یې ښه نه به وې 15 اتیا بوره حاضر چې 15 اتیا وې په څو کې هم خرڅې کړې پې 4900 کې 100 روپۍ وې څو پورې وې 15 اتیا به دلته ورسې 4,14,500 روپۍ دې موږ قرضدار شو راشه قرضداري حساب دې وګوره ښه خلاصې ته چې راشې خلاصه به اتومات هغسې وي جمال ګوره موږ مجموع 100 روپۍ په خلکو باندې قرض درو 8,80,000 جمال دونه وړي دي پوه شوې که نه او کمال دونه مال وړی ده او څو یې رسید کړي دي هېڅ یې رسید نه ده کړی راغی جمال موږ ته رسید وکړ جمال څه وکړ کمال رسید وکړ صحیح شو که نه د همدې تاریخ کې د اتمې میاشتې 23 تاریخ 2022 کې ورته ولیکئ چې د حافظ په لاس یې موږ ته پیسې راکړې ښه د حافظ په لاس صحیح شو د حافظ په لاس یې 100 روپۍ راکړلې 1,15,000 ښه 2,01,500 روپۍ په ده پاتې شوې راشه بس دا د هغه کاته وګوره ښه د اخیستونکو کاته دې بس دغسې ښه ښایسته سور کې برابر ده وینې نو دا سیستم باندې څه کېږي اتومات راوړي چې نوی مشتری راځي ته به څه کوې یو به هلته ورته شیټ اضافه کوې او بل به په دې خلاصه کې څه کوې اضافه کوې به دا چې دې اضافه که او اوس به څه وکړې ښه اوس څه وویلې د اخیستونکو خلاصه مو خلاصه کړله ښه اوس موږ تاسو څه کار کوو د خرڅونکو دپاره هم څه جوړو چې هغه خلکو چې په موږ باندې یو شی څه کړي دي خرڅ کړي دي ښه د موږ خپله باقیداري هغه هم باید موږ ته څه وسي معلوم سي ښه نو ډېر اسانه دلته به څه وکړې کلیک وکړې انزرټ شیټ رو انزرټ شیټ په ټول انزرټ کې ښه او ډایرکشن به یې واړئ چېرته رایټ ټو لیفټ دی کې ښه او ورته به ولیکئ چې څه شی د خرڅونکو داسې نه لیکل کېږي ښه خو ایسته که خو زه لیکم اوس څه پرې کوو دا راخلو دا به کاپي کړي هېڅ په ځان نه ستړی کوي ښه کنټرول سی کاپي او دلته ډایرکټ کنټرول وي پیسټ ښه مهمه خبره دا ده چې اوس موږ تاسو دا ټول خلاصې را جوړې کړو ښه د هر چی سیستم باید موږ ته صحیح برابرې معلومې اوس ګوره موږ سره دا شی شو
یو نفر اخیستونکی څوک ده؟ احمد ده که نه؟ څوک ده نوم؟ احمد. او بل څوک ده؟ محمود. دلته به ورته ولیکو چې پرچیز C1 نه مساوي، دلته به ولیکو مساوي ښه، او پرچیز V1 ښه، V1 خلاص. صحیح شو که نه؟ دا پرچیز V1 شو ښه. دې سړي نه موږ د څو روپۍ مال اخیستی؟ 22 لکو مساوي رسید V1 وینډر 1 ته موږ څو روپۍ ورکړي؟ 12.5 لکه. څو یې پاتې یو مساوي بیلانس V1 ښه. او محمود نو دا راواخله څه که لاندې راکش ښه، خالي د V1 په ځای باندې څه ولیکه؟ V2 ښه. او دلته څه وکړه؟ V2 او دلته هم څه؟ V2. موږ څو روپۍ ټول قرضدار یو؟ 14,22,000 روپۍ موږ قرضدار یو ښه. 9,55,000 د احمد نه قرضدار یو او 3,80,000 د محمود نه. بل نفر هم چې ته اضافه کوې کاته ورته چې دغه سیسټم به ځې او په دې لیست کې به څه کوې؟ اضافه کوې. نن یې درته تکمیل کړم او که بس ده څه رقم ته وکړو؟ پاتې دي خلاصه خو ډېر قصه پاتې ده ښه. شپږو پورې به وکړو زه دا به شپږو پورې درس ته ادامه ورکړو. بله قصه موږ به تاسې داسې جوړوو ښه چې وکړي خدای څه رقم ته قصه جوړوو چې موږ ته دا خو اوس راته معلوم شو. ګوره مجموعه موږ څو روپۍ مصرف کړی ده؟ 8,450 روپۍ. څو روپۍ د موږ په خلکو قرض دي؟ 6,95,000 ښه. او د موږ د خلکو څونه قرضدار یو؟ 14,22,000 روپۍ موږ د خلکو قرضدار یو ښه. دا صحیح شو که نه؟ اوس دلته به 2 رقم ته مجموعه جوړوي. دا موږ اشتباه وکړه. دا رسید به هم څه وکړې؟ رسید به هم ټول دلته مجموعه کې ښه داسې چل به وکړي چې وکړي خدای. دلته به ولیکي چې مساوي سم ښه په دې دواړو کاتو کې هم د خرڅوونکي هم دی اخیستونکي. ټوټل رسید به دلته جمع کړي. مجموعه خرید ښه. نو ښه زه به همدونه راواخلم. تاسې به هغسې وکړئ ان مرچې کې ټول راواخلئ خو زه همدونه کوم پوه شوې. اصلي کاته کې به داسې کېږي ځکه چې لاندې مشتري هره ورځ ډېرېږي بیا جنجال درته جوړېږي. که نه داسې خود غلطېږي ښه. نه ده غلط. مجموعه خرید موږ څو روپۍ کړی ده؟ دومره روپۍ موږ خرید کړی ده ښه. ټوټل ټولو مشتریانو نه ښه. او ټولو مشتریانو ته موږ څو روپۍ بېرته ورکړي؟ مساوي سم ښه. دا به ټول څه وکړو؟ جمع کړو. دا بل خو جمع کړی ده ښه. او ټوټل موږ څو روپۍ ورکړي دي؟ 14,95 روپۍ. دا به راواخلې دومره ځای به څه وکړې؟ مرج به یې کړې ښه. دومره ځای به انتخاب کړې دا به یې کړې او دې ته به رنګ هم دې مطابق ورکړې ښه. دلته به ولیکې چې څه شی دې ته مې نوم چې ورکړی دې ته مې نوم نه ده ورکړی که نه ښه. دلته به ورته ولیکې چې څه شی ټوټل وینډر پرچیز ښه. ټوټل وینډر پرچیز د دې نوم شو. صحیح شو؟ ټوټل وینډر پرچیز دې نوم شو ټوټل وینډر رسید ښه. ټوټل وینډر رسید ښه. او دلته به نوم ورکړي ټوټل وینډر بیلانس ښه. دا بیا موږ ته په کار کېږي پوه شوې چې خلاصه به شو ټوټل وینډر بیلانس. صحیح شو؟ دا سیسټم دی وکړه. د اخیستونکو خلاصې کې هم همدقسې چل وکړي. مساوي سم اوس خلاص. دلته به رسیدات جمع کړې ښه. دومره رسیدات موږ ته خلکو کړي دي او مساوي سم دلته به څه وکړې؟ خرید به جمع کړې. او اصلا به تاسې ان مرج کړي ټول کالم به سلیکټ کړي ښه. دا قوس بندوم نو زه دومره ساحه اخلم دا مرج کوم. صحیح شو؟ او دا به انتخاب کې دې ځای ته به راشي داسې به یې کړي او داسې به یې کړي. قصه به خلاصه شي. دلته به ورته ولیکي چې ټوټل کسټمر پرچیز ښه. ټوټل کسټمر پرچیز ښه. او دلته به ورته ولیکي چې ټوټل کسټمر رسید ښه. او دلته به ورته ولیکي چې ټوټل کسټمر بیلانس. دې ته خو مې الریډي نوم ورکړی دی. چې مې ورکړی دی نوم؟ ټوټل کسټمر. دا ګوره د امتحان څونه ده مخکې له مخکې ورته نوم ورکړی. صحیح شو که نه؟ اوس دا کار خو دې وکړو. ګوره موږ ته ټول هر څه معلومیږي چې شي اوس موږ ته څو سیسټم یو د مصارف کو اتومات موږ ته پته لګېږي چې موږ دومره روپۍ مصرف کړی ده ښه. بل چې قرضي سیسټم مال خرڅو مال باسو دا موږ ته معلومات کېږي پوه شوې که نه. اوس موږ د ټول مال خلاصه به هم همداسې راباسو لکه د دې خرڅوونکو خلاصه شوه. ورته لیکو چې د مال یا د سرمایې خلاصه چې موږ څونه وریجې لرو د 100 روپۍ او د 100 روپۍ دال لرو د 100 روپۍ بل شی لرو بل شی پوه شوې. دا د هر مال خلاصه باید تا ته معلوم وي چې ته مجموع په ګودام کې د 100 روپۍ
مال لري ښه بیا اوس څه کوو دې دپاره به راشي انزرټ او شیټ به ورپسې انزرټ کړي ښه که خفه کېږي نه او دلته به ورته ولیکو چې څه شی مجموعه سرمایه نه مجموعه د ګودام سرمایه ښه خلاص کنه یو صحیح نوم به ورکړي دا پښتو کې نومونه صحیح نه راځي انګلیش کې دا ډېر ښایسته ښایسته نومونه لري ښه دا به راواخلو را به یې وړو دې خوا ته دا راخلم له دې ځای نه دا به همداسې کاپي کړي دا نه کاپي کوو هغه سره بیا ګورو ښه دا به را کاپي کړي د ګودام سرمایه را به یې وړي دلته کنټرول وي پیسټ پې کړي ښه دلته به ورته څه ولیکې ګڼه نوم صحیح ده که نه او دلته به ورته ولیکې چې مجموعه بورۍ ښه او مجموعه پیسې پوه شوې نه شوې پوه که نه نه یې پوه اوس چې زه پوه کوم ښه هم ته به راشې او دلته به انمرج ووایې او دغه یو کالم به ورپسې څه وکړې ختم کړي ورته به ولیکو چې سیله وریجې صحیح ده او ورته به ولیکو چې مایده وریجې صحیح ده دریم به ورته ولیکو چې دال موږ ته باید دلته اتومات ښکاره شي چې مجموعه زه سیله وریجې څومره لرم ښه ورسېدې او د 100 روپۍ دي 100 بورې سیله وریجې لرم او د 100 روپۍ دي 100 بورې مایدګۍ وریجې لرم د 100 روپۍ دي موږ سره په ګودام کې نشته ده نو دا به راواخلو دا به څنګه چل وکړي دې په خاطر باندې موږ او تاسې راځو چېرته دا د هر یو ګودام به وګورو د سیلې وریجو ګودام ګوره مجموعه بورې ښه ټوټل رایس پرایس ښه داسې ده څه رقم ته ده دلته به راشي ورته ولیکې چې مساوي ټوټل رایس ښه لنډ به ولیکې چې مساوي ټوټل رایس 100 روپۍ ده وریجې 100 بورې وریجې ده د 100 پیسې کېږي دې پیسې ټوټل 100 کېږي ښه نو مساوي ټوټل څه شی آفرین ټوټل رایس پرایس ښه نومونو ته د فکر دی چې د نومونو دغسې فایده وي ښه چې نیمینګ وکړي او دا اوس ګوره که هغه اول وخت کې د درس موږ یو نفر ته شاګرد ته صحیح مثال نشو ورکولی په هغه نیم کې ښه چې دا په هغه غټ ځای کې بیا موږ ته پکارېږي مساوي ورته لیکم چې ټوټل مایده ښه ټوټل مایدګۍ وریجې 100 بورې لرو 100 روپۍ کېږي پیسې څو کېږي د 360 روپۍ مساوي ټوټل مایده پرایس صحیح شو مایدګي پرایس 15 لک او 12 روپۍ دا وریجې لرو دال 100 روپۍ لرو مساوي ټوټل دال صحیح شو 115 بورې دال دی موږ سره او مساوي ټوټل دال پرایس زده دی که او ټوټل د 100 روپۍ دال لرو 3 لکه اوس دلته باید موږ ته مجموعه دا ښکاره شي چې موږ 100 روپۍ مال موږ سره په ګودام کې پروت ده چې دا مال بیا ته ګودام نه باسې دا شیان اتومات څه کېږي تغییرېږي خپله راځي ځکه دا نیم په واسطه باندې موږ سره راواخېستل لینک وکړل اوس راځو دا ساحه انتخابوو مرج کوو یې ښه او ورته لیکو چې مجموعه ښه مجموعه 100 روپۍ مال لرو مرج اینډ سنټر ته راځو ښه او ورته لیکو چې څه شی مساوي سم جمع که چې شی جمع که مجموعه پیسې به جمع کې داسې ښه ټوټل 100 روپۍ موږ مال لرو په ګودام کې د 19,250 روپۍ موږ سره مجموعه په ګودام کې مال پروت ده دونه قرضدار یې دونه دی اوس ګوره په دې قصه خو دې هم سر ور خلاص شو هر سړي ته بس چې ته کله خپل مال ګوري اتومات تا ته اندازه لګېږي چې زه څونه روپۍ مال لرم صحیح ده دا بیا داسې کوو دا ټوله خلاصه ده د ټولې ډېټا خلاصه راخلو څه چېرته یو شیټ ته ښه اوس خو هم یو شیټ ته راغله هغه ګودام نه منفي کوه هر څه کوه خرید و فروش کوه دا اوس ټول سیسټم یې ته منظم ده خو هغه خلاصه نتیجه تا ته نه ښکارېږي چې ګټه دې 100 روپۍ کړې تاوان دې 100 روپۍ کړی او یا نغدې پیسې 100 لرو اوس موږ 100 روپۍ نغدې لرو ته راته وایه څنګه به یې معلوموي نغدې پیسې ګوره ما ټول کور نه پیسې نغدې څو راوړلې 15 لکه څو مې راوړلې 15 لکه مې نغدې کور نه راوړلې او د اخیستونکو نه موږ 100 روپۍ لاسته راوړي دي دا وګوره 4 لکه 15,000 روپۍ مو بېرته اخیستونکو نه اخیستي ښه دا شوې 19 لکه او 100 روپۍ شوې که نه مثال درته وایم 19 لکه او 10 روپۍ شوې او په دې کې ګوره په دې کې مې بېرته 100 روپۍ خلکو ته ورکړي دي 14 لکه او 95,000 مال چې اخیستی خلکو ته م رسید ورکړی ښه او بل مصارف هم په دې کې نور دا پرچون مصارفو ته 8,450 روپۍ نور موږ ته څونه پاتې شوې دا ګوره دا که دا رقم ته کوي موږ ته به بیا سبا ته داسې سیسټم جوړو په یوه حجره کې به دا ټول کیش موږ ته څه کوي
معلومیږي چې موږ سره دغومره کیش پروت ده ښه دا ټول خلاصه د کیش خلاصه ګټه تاوان خلاصه نو سبا ته به ان شاء الله دا شی څه کیږي بس ته ښه دا ټول په ورځ بیا خني دا وسو کو بند کو او سیو به کو ښه